سلامونه دوستانو په ډېر مهمه موضوع باندې ویډیو جوړوم کولای شئ دا ویډیو مکمل وګورئ موږ چې کله چاته وایو ساعت 100 بجې دي دغه جمله په دوه طریقو موږ ویلی شو دواړه زده کړئ چې کومه تاسو ته اسانه وي هغه نه استفاده وکړئ اوله جمله موږ سره دا ده ساعت 100 بجې دي دغه جمله په الماني ژبه داسې وایو وی شپېت ist es او بله طریقه موږ سره دا ده وی viel Uhr ist es د دواړو یوه معنا ده یعنې 100 بجې دي د مثال په طور زه ورته وایم لس بجې دي لس بجې بیا دغه جمله په الماني ژبه داسې وایم es ist 10 Uhr اس 10 Uhr یعنی لس بجې دي یا که د لسو څخه یو څو دقیقې تېرې وي بیا دغه جمله داسې وایم لکه زه ورته وایم لسو څخه 3 دقیقې تېرې دي دا جمله په الماني ژبه داسې وایم es ist 10 Uhr 3 es ist 10 Uhr 3 لسو څخه 3 دقیقې تېرې دي زده کړئ دوستانو په درد مخوري کولی شئ خپل کمنټونو کې پوښتنې وکړئ او لایک فالو مه هېر نه شي